درنو موږ او تاسې صحیح دین زده کړو پوه به شو چې اخلاق د نړۍ لوی دولت او د خدای لخوا لویه ډالۍ ده. ډېر خلک داسې وي چې پنځه وخته منځونه، ذکرونه، تلاوتونه، خو اخلاق یې ډېر بد وي. د چا سپکاوی کوي، په چا بد فکرونه کوي او د ټولو نه بد ځان په ټولو ډېر لوړ شمېري چې دا ډېره لویه ګناه ده. بل عزیزانو، خپل نیک اعمال یو په بل مزبادوئ. زمونږ او ستاسې منځونه، روژې، زکاتونه، صدقې، ذکرونه، تلاوتونه، ښه لباسونه په سنت جوړ، دا زمونږ او ستاسې د خپل رب سره رابطه ده. د رب امر دی چې پوره کړی مو دی. موږ او تاسې په خپلو منځو کې یو په بل باندې رحم وکړو، یو بل سره مینه وکړو، یو بل سره ښه سلام وکړو، ناسته وکړو، مرستې وکړو. او که مرستې کوو داسې مرستې وکړو چې چاته هغه سپک نه کړو، چاته یې ټیټ رانه ولو. مرستې زموږ او ستاسې د دوی سره کول په خپل ځان باندې فرض وشمېرو. دا نه چې موږ او تاسې په دې باندې احسان کوو بیا او بیا یې ورته یادوو. عزیزانو، زما د خبرې مقصد دا دی چې زمونږ او ستاسې ټول هغه اوامر چې د خپل رب دپاره دي یو په بلې مزبادوئ. زمونږ او ستاسې په ټولنې کې چونکې موږ او تاسې په خپله دوی خراب کړي دي، دومره ورته جګ او ټیټ کېږو چې فکر کوو چې دا خو په ټولنه کې یو سړی دی. موږ او تاسې ټول باید داسې ښه شو، ټول باید داسې نیک عمله شو، یو په بل باندې د دې شیانو احسان او یو په بل باندې د دې اثبات ونه کړو. اثبات زمونږ او ستاسو د مرستو دی، اثبات زمونږ او ستاسو د ښه سلام دی، د ښې ناستې دی، د ښې منډې دی، د ښو اخلاقو دی. د دې یو په بل باندې اثبات وکړئ. یو په بل باندې خپل مالونه مه خرڅوئ. که مال لرئ ځان ته به یې لرئ. بیخي د مال او د نیکو اعمالو خبره یوه ده. ډېر مالداري داسې وي چې غریبان ورته جګ او ټیټ کېږي او په ټول ولس باندې دوی چې د اثبات کوي، خپل ځان په خرڅوي. ها، که ستا د کوره یو 1000 کورنیو ته د ورځې 3 ځله خوراک ورځي نو سمه ده، ولس به درنه تاو شي. او که نه ته په خپله خورې او خپلو نوکرانو ته یې ورکوې. د دې اثبات د په ولس باندې نشته. زمونږ او ستاسې باید یو په بل باندې د خپل خدمت اثبات وکړو چې موږ څومره خدمت کړی. زمونږ مشرانو، زمونږ علماء کرامو، زمونږ ساتونکو، زمونږ هر یو په هرې درجې کې د خپل ملت او د خپلې خاورې لپاره څه کړي دي. چونکې موږ او تاسې دومره بې علمه یو، دومره بې زده کړي یو، دومره ناپوهه یو چې موږ هغه کس چې موږ ته خدمت کوي، په ځای د دې چې د هغې خدمت وکړو، هغې ته مینه ورکړو، هغې ته د هغې ملاتړي شو، موږ او تاسې هغه کسانو ته چې هغه په خپله حلال او حرام را جمع کوي او په خپله یې خوري او خپلو بچو ته یې وړي، خپل کورونه جوړي او خپلې موټرې ساتي، خپل نوکران ساتي، هغو ته جګ او ټیټ کېږو د څو پیسو په خاطر باندې. دا ځکه چې موږ ناپوهه یو، ناپوهي غم دی. عزیزانو، الله مو ښاد و آباد لره. لاسونه سره یو کړئ، زړونه سره یو کړئ، د ځان خدمت وکړئ، د کورنۍ خدمت وکړئ او د وطن خدمت وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله.